اتمر غني ته مبارکي ورکړې او عبدالله ته ډیر سخت اخطارونه وبیاب کړی دی. موازي حکومتونه افغانانو ته د منلو وړ نه دي. ملګرو، ولسمشر غني ته د دغه خلکو حمایت ډیر زیات مهم ده، ځکه چې دغه خلک په سیمه کې نفوذ لري او که مهم نه وي نو نظرونه مو راسره شریک کړئ چې دغه سیاسي څیرو ګټې څه دي. په دې اساس وخت کې ولسمشر اشرف غني ته ملګرو راځي چې د پخواني امنیتي سلاکار خبرو ته غوږ شو چې څه یې ویلي دي او ولې په مخالفه ډله اور بل شو. دلته یې له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو بخیر. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار او د 1998 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نومان محمد حنیف اتمر ولسمشر محمد اشرف غني ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د جمهور رئیس په توګه په ټاکل کېدو باندې مبارکي لیکلې ده او د ډاکټر عبدالله موازي حکومت ته په نغوته ویلي دي چې موازي حکومتونه افغانانو ته د منلو وړ نه دي او اوس د دې وخت نه دی چې ټاکنیزې ناندرۍ دي دوام وکړي. محمد حنیف اتمر په یوې خپره شوې اعلامیه کې لیکلي دي چې سل له دې چې د په ګډون ګڼو سیاسي ډلو او اشخاصو د زیاتره ټاکنیزو مواردو په اړه د نظر اختلاف درلوده، خو د لوړې د مراسمو په ترسره کېدو سره د دوی اعتراضونه او له ټاکنو څخه راپورته شوي اختلافات پای ته رسېدلي دي او نورو اعتراضاتو ته اړتیا نشته. ښاغلي اتمر وړاندې لیکلي چې له نوي حکومت څخه د ده او د افغان ولس هیله دا ده چې د سولې او ملي یووالي د ټینګښت کار وکړي او رامنځته شوي فرصتونه نه په یو پوره دقت او اوږدمهالو ګټو لپاره ګټه واخلي. حنیف اتمر زیاتوي چې د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت او له فرصتونو نه د اوږدمهاله ګټو اخیستو په برخه کې به له نوي حکومت سره ملاتړ وشي او دفاع به یې وکړي. هغه لیکي چې د هیواد په داخل کې هم ګڼې ستونزې شته، خو له نوي حکومت نه مو هیله دا ده چې داخلي ستونزې د خبرو او د ټولو منلي حکومت په تشکیل سره حل کړي. د ښاغلي اتمر په وینا اوس د دې وخت دی چې ټول په ګډه د سولې او اتحاد او اتفاق بهیر ته ولاړ شي او ټول په ګډه د نظام د ساتلو لپاره کار وکړي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.